د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاکستان سره د لارو له بندیدو وروسته په توکو او د درملو په قیمتونو کې کوم ځانګړی توپیر نه لیدل کیږي. زیاتوي له درملتونونو څخه درمل په مناسبه بیه پیري. خدای فضل ده چې دا منې سي ایسته سي رانسي په ملک باندې کوم منفي اثر نه کوي. الحمدلله دا ملک له هر چا سره لارې لري، بنادر لري. له نورو لارو نه موږ خپل حکمالات وکړو، خو هغه دوا موږ ته قابل د قبول نه وه او نه ده او نه به وي. دې ولایت کې چې د دواګانې ډېر په مناسب قیمت باندې دي، زیاتې قیمت هم نه دي او په مناسب قیمت باندې د ښې کمپنۍ هم دي او نه کومه لارې چې تړل شوي دي په اوس د هېڅ مشکل نشته چې هغه د پاکستان لارې چې تړل شوي دي او کوم ترانزیت چې ده هغه په د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باندې ده چې هغه تړل شوی ده، کوم مشکل نه ده رامنځته کړی د افغانستان په دواګانو باندې. ورته مهال ډاکټران هم وایي چې د یادو لارو بندښت د درملو په قیمتونو کوم ځانګړی اغیز نه دی کړی او هڅه کوي خپل داخلي تولید شوي درمل وکاروي او له بدیلو هیوادونو څخه وارد کړي. لله الحمد اوس خو اسلامي امارت چې د په هر بخش کې کنټرول لري، خصوصا د وزارت صحت عامه د رهبرۍ نه موږ ډیره مننه کوو چې په هر بخش کې له موږ سره همکاري کوي. نو لله الحمد داسې خاص څه توپیر پکې نه دی راغلی او خو دا معمول خبره ده چې د یو ځای سره تجارت بند شي حتما یو څه تغییرات توپیر پکې راځي، خو لله الحمد داسې خاص توپیر نشته. همدارنګه ډاکټران او د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې اسلامي امارت په هر څه بشپړ کنټرول لري او له دوی غواړي چې دغه لارې له کوم تضمین پرته نه پرانیزي.